په نوښار کې د تره زامن ولګېد او درې ورونه چې دي نو په یو پیر باندې ختم کړل. یار د تره او د تره زوی چې دی نو دا درې کسان ختم کړي دي. یار ډېره افسوسناکه واقعه راغلې ده د ځمکې په وجه باندې چې دی نو دا درې کسان ختم کړي دي. دا واقعه راغلې ده دا ته مکمل بیانومه لږ راسره ضرور واورئ. یار ډېر د ژړا مقام دی تاسو ضرور واورئ. ملګرو په نوښار کې دا واقعه راغلې وه او دا درې ورونه چې وو بلکې څلور ورونه وو ده چې دی نو په بهر ملکونو کې اوسېدلو. بیا چې دی نو د دې یو ورور واده و سمیع الله نوم یې دی. د دې واده و نو دا نور ورونه وله هم راغلو په 21 جون باندې د دې واده شوی دی ملګرو. دا دوه ورونه چې وو نو دا په اټلي کې وو او دا یو چې دی نو سایپرس کې وو ملګرو. په سایپرس کې وو د سټوډنټۍ په ویزه باندې هلته وو هلته سټوډنټ و هلته سبق وایه ملګرو. او د دې نوم چې دی نو سمیع الله دی چې دی په 21 جون باندې واده و او دا نور ورونه وله هم واده له راغلو د دې واده له او په ځمکه باندې دوی وران شو او بیا چې دی نو دا مکمل طور باندې ختم کړل. د دې یو نوم وقاص دی د دې یو نوم عباس دی او د دې بل نوم چې دی نو شفیع الله دی. وقاص چې دی نو په اټلي کې 12 کاله شوي وو او دې واده هم کړی و. یوه لوره شوې وه هغه هم وفات شوې وه. ملګرو سایپرس کې چې کومه کس سبق وایو که نه هغه په دې یو څو ورځو کې چې دی نو فلپان ته تلو. فلپان ته د ویزې برابر کړې وه هغه چې دی نو فلپان ته په یو څو ورځو کې تلو ملګرو. او بل چې دی نو سمیع چې دی نو د هغه نیکه د دوی د ځمکې فیصله کړې وه چې دوی ځمکه ټوله ایشلې وه که نه 4 ورځې مخکې د دوی د واقعې نه 4 ورځې مخکې چې دی نو دوی فیصله کړې وه چې دا ځمکه د دې شوه دا د دې شوه لکه ټولو له هغه ځمکه ورکړې وه که نه. بیا چې دی نو د 4 ورځې مخکې چې دی نو د دې واقعې نه دا ځمکه وویشلې شوه او عباس چې دی نو 3 ورځې چې دی نو هغه ژوندی و هغه نه پس چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت شو. د دې سمیع او د نور 3 ورونه چې وو که نه نو دا چې دی نو د دوی پلار وفات شوی دی او مور یې ډېره زیاته بیماره ده ملګرو. دا 3 واړه ورونه په دې وجه باندې ایشتلي دي چې دوی د ځمکې په وجه باندې دا 3 ورونه دا 4 ورونه چې دي نو دا ډېر زیات کامیاب وو ملګرو. او دا تره چې دی نو دا پیرزو کېدل د تره او د تره زوی دا نه پیرزو کېدل نو ځمکې په وجه باندې چې دی نو د خپل ورورونه ویشتلو او دا تره زوی ولګېد دا نور د تره زامن یې ویشتل. دا 3 ورونه چې دي که نه دا یې ویشتلو. 2 ورونه چې دی نو سمیع نه مشران دي او دا یو ورور چې دی نو دا کشری دی او دې سبق وایه د سټوډنټۍ په ویزه باندې و ملګرو. او هغه یې د دنیا نه رخصت کړل په څه وجه ځمکه په وجه باندې رخصت کړلو. او دا 3 ورونه د 4 ورونه چې وو دا ډېر زیات کامیاب وو او دوی په زندګۍ کې ډېره زیاته ترقي کړې وه. دوی هوټلې وې په بهر ملکونو کې او دوی چې دی نو ډېر زیات کامیاب وو. او دا سمیع وایي که نه چې ما د خپل نور تره او د تره زامن هم کامیابول ما کوشش کاوه چې دوی له زه هم ویزې وکړم او دوی له هم زه بزنس سټارټ کړم بلکې ما ورته خپل پلار په شانتې ګڼل خو لیکن دوی راغلل او زما ورونه یې ویشتل او د دنیا نه رخصت کړل. کله چې سمیع ولګي که نه د خپل د ورور ګوتمې راغستې هغه په لاس کړي او بل دا چې د هغوی د جیبونو نه روپۍ راغستې دي که نه هغه روپۍ چې دی نو په وینو باندې لت پت دي. د څه وجې نه د ځمکې په یوه کې د یوې ټوکړې په وجه باندې 3 ورونه چې دی نو هغه یې د دنیا نه رخصت کړل. دا واقعه په نوښار کې راغلې ده. یار بهر ملکونو نه ورونه راغلي وو او هغه د خپل ورور واده له راغلي وو او هغه یې د دنیا نه رخصت کړل. ملګرو دا واقعه په نوښار کې راغلې ده. په دې باره کې تاسو څه وایئ او ضرور یې شیر کړئ د نورو ملګرو سره.